د آخرت لپاره چې ځان ته ذخیره جوړوي نو ان شاء الله دې کې به اخلاص وکي په دې کې به حصہ والی نو دا اوس موږ په دې بنیاد باندې د توحید ملګری ته وقاص وای ته وی کدا چې اغه الله تعالی مونږ تراکو د کارونه د ژوند دنیا امتحان دی مړ بشي اخر د دنیا دو ورځې دوران دی وکړه کارونه د ژوند دنیا امتحان دی مړ بشي اخر د دنیا دو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم مسلمانان ورونو دا الله جل جلاله ډېر مهرباني ده چې موږ تاسو ته ایمان را نصیب کړی دی او الله تعالی د مور په غیږ کې مونږ ته کلمه را نصیب کړې ده په دې د الله تعالی لوی مهرباني ده د ایمان خوشوبي دي او د ایمان خپل تقاضي دي او محترمو اوس مختصر یو څو خبرې مونږ دا په دغه بنیاد باندې کوو چې دا کوم ځای کې مونږ ولاړ یو دا اکوړه خټک په مضافاتو کې یو کلی آباد دی حسندرا او د حسندري مېره ده تاسو دین وړاندې چې کومه ویډیو به ان شاء الله کتلی وي نو هغه ویډیو هغه زموږ د جمعات ته پاږي کې ماشومان سبقونه وایي او تاسو کته چې ټول جمعات الحمدلله شومان باندې لدالب ده او پاږي کې ماشومان سبقونه وایي سپاری قران پاک ناظره او حفظ نو ډیر وخت زموږ دا کوشش چې موږ ته مدرسې د لپاره ځای ملاوي شي هغه ځای الله تعالی موږ ته راکو د دې کلی یو مشر هغه د ځای وقف یو کانال ځای دی او الحمدلله کافي خلک د دې ځای تعاون کوي تر څو ورچ تاسو ته د سمرا ګیرچا پیر پردوال دیوال خکاری او د کرنګ د دې بنیادونه دي او د دې برایي ده نو دا ټول کارونه الحمدلله مو سره د خپل خوښ علاقو ته مرسته وکا نو دا اوس موږ په دې بنیاد باندې د توحید ملګری ته وقاص وای ته وی کدا چې صورت جوړیږي نو موږ ډیر خلک داسې دي چې موږ پیژني په اندرونی ملک کې دي یا بیرونی ملک کې دي نو هغه هم دا وګوري او د آخرت لپاره چې ځان ته ذخیره جوړوي نو ان شاء الله دې کې به اخلاص وکي په دې کې به حصہ والی نو تاسو ټول په خدمت کې دا درخواست دی چې په دې کار خیر کې حصہ والی او یوازې دا مدرسه نه چې په دې تمامه دنیا کې او خاص کر په دې تمام ملک کې څومره دینی مساجد مدارس مراکز دي د دین چې د پرشار د پاره کوم مدرسې جوړ دي کو جماعتونه جوړ دي که خانقاهونه جوړ دي که مرکزونه جوړ دي هغه ټول سره تعاون کوي او نیت پکې د الله تعالی د رضا کوي نو تاسو چې کوم کاروبارونه دي الله تعالی په هغه کې برکت واچي الله تعالی به هغه تاسو د پاره د خیر ذریعہ وګرځي
او الله تعالی به دستاسو په ماشومانو کې او دستاسو په بچو کې هغه نیک عمل او صالح مخلصان حافظان عالمان او د دین داعیان پیدا کی چې څوک د علماو سره تعاون کوي او د دینی مدرسو سره او دینی ادارو سره تعاون کوي الله تعالی او د دې خدمتونه کوي الله تعالی د دې په کشرانو کې علما پیدا کوي الله تعالی د دې په کشرانو کې مفتیان او باعمل مخلصان عالمان پیدا کوي نو ان شاء الله دې مدرسې سره ټول ملګری تعاون کوي کوم ملګری کوم پیژني اخو مو پیژني او کو نو مو پیژني مون تعارف کو چې زلان او شهره اکوړه خټک سر مضافات سندره کړي او په ډنګ باندې مشهور دي او زموږ د موبایل د رابطې نمبر مخبل نمبر دی 0347 26 27 230 او دا کرنګي زموږ د یو ملګری نمبر دی چې زموږ خپل کس ته زموږ ځان دی 0393 60 325 او اکاونټ وغیرہ نمبر دی موږ نشته دی او نو چرته داسي یو یعنی دا اوس چې کوم مې کلاس کې نیولې دی یا موبایل مخې ته دی داسې قسم موږ د روسه پوری سندي شایع کړي خو د دین په نیت باندې او د دین د پرچار په نیت باندې د دین او د قران پاک د خریدو په نیت باندې موږ وایو چې دام یو سبب دی دا سبب مو خیر دی اختیار کو نو یو به د ځای آباد شي ان شاء الله او بل دا شې کې به ټول ملګرو حصہ راشي نو چاته الله تعالی واستاقت ورکړي او دنیا د لګي نن ما سره دی سبا بل څه باندې ولګي ډاکټر باندې ولګي او چې دینو کورس او داګان یو صدر سه مخد چې پای کې زمونږ استاد او سمال هغه د الله تعالی په لار کې ولګي د خدای په کور باندې ولګي مدرسه باندې ولګي الله تعالی دې زمونږ د خبرې په خپل دربار کې قبول او منزور کړي او ټول مدرسو ته الله تعالی حفاظت نصیب کړي واخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمين وکړه کارونا د ژوند دنیا و امتحان دې مړ بشي اخر د دنیا دوا ورځې دوران دې وکړه کارونا د ژوند دنیا و امتحان دې مړ بشي اخر د دنیا دوا ورځې دوران دې مړ بشي اخر د دنیا دوا ورځې دوران دې تا چې دا سامان دومره جوړ کړې د کلونو دا ولی نه خبرېږي ستا خو ساده سکندونو دا ولی نه خبرېږي ستا خو ساده سکندونو دا خاورو سر خوري همیشه هر یو انسان دې مړ بشي اخر د دنیا دوا ورځې دوران دې وکړه کارونا د ژوند دنیا و امتحان دې مړ بشي اخر د دنیا دوا ورځې دوران دې زی چې د دنیا نسوک وره خالی لاس وي دوا غزا کفنی دا بدن واړ لباس وي دوا غزا کفنی دا بدن واړ لباس وي تلی دی ډیر لاړ سوک بزی او سوک روان دے مړ بشي اخر د دنیا دوا ورځې دوران دے وکړه کارونا د ژوند دنیا و امتحان دے مړ بشي اخر د دنیا دوا ورځې دوران دے ګرځي بتر سو پوری تشي